د الله سبحانه وتعالى یو لوی نعمت، یو لوی رحم او کرم په موږ باندې دا کړی دی او دی وکړو چې موږ له دومره ژوند راکړو چې بیا دې مبارکې میاشتې ته موږ راورسېدو او دا میاشت موږ ته راورسېده. د الله یو لوی نعمت دی او یو انسان ته دومره ژوند میلاوېده چې دی پکې الله ته واپس شي او دی د الله عبادت وکړي او توبه وباسي، نو دا د الله سبحانه وتعالی د طرف نه لوی توفیق دی او دا لوی رحم او کرم دی. په قیامت په ورځ په جهنم کې چې کله جهنمیان دا ووایي چې الله موږ واپس کا او موږ به نیک اعمال کوو او موږ به بیا ګناهونو ته نه واپس کیږو، نو الله به ورته دا خبره وکړي اولم نعمرکم ما یتذکر فیه من تذکر، تاسو ته خو ما دومره ژوند درکړی و که چا پکې نصیحت قبلولی نو قبول کړی به یې، خو دا خو ستاسو کوتاهي ده او کمی دی چې تاسو نصیحت نه دی قبول کړی. نو دا ژوند چې الله موږ له راکوي دا یو نعمت هم دی د الله، او بیا به رانه تپوس هم کوي چې ګوره ما تاسو له موقع درکړې وه. دا اوس الله سبحانه وتعالی موږ له یو ښکلې ښایسته موقع راکړه چې موږ پکې الله ته واپس شو، بندګي وکړو د الله، د هرې ګناه نه توبه وباسو، نږدې شو الله ته، کمې کوتاهیانې چې موږ کړي دي د هغې معافي وغواړو د الله سبحانه وتعالی نه. دا یو ناشنا موسم الله زموږ په ژوند کې راوستو، دا د خیر او د برکتونو موسم دی، د عبادتونو موسم دی. روژه هغه میاشت دی چې ذهن کې د کله دا نوم راشي د رمضان میاشت، نو د دې سره به عبادت طرف ته ستاسو ځي، بلکې ماشومانانو ته هم د دې خبرې پته ده. زمونږ ماشومانان هم په دې خبره باندې پوهه دي چې په روژه کې خلک منځونه ډېر کوي، تلاوتونه ډېر کوي، درسونه کوي، ذکر او اذکار کوي، په دې باندې ماشومانان هم پوهه دي. نو بیا هغه مشر ډېر بدبخته دی چې ماشوم هم په دې پوهه دی چې دا د عبادت میاشت او دی پکې عبادت ونه کړي. نو دا زموږ دپاره اوس یو ښکلې موقع ده چې موږ تجارت وکړو د الله سبحانه وتعالی سره، نیکیانې وګټو، بندګیانې وکړو د الله سبحانه وتعالی او الله ته نږدې شو. خصوصا اهمه خبره په دې موقع باندې هغه دا ده چې نن سبا الله سبحانه وتعالی یو امتحان راوستی دی، یو وبای راوستی ده د دغه کورونا په شکل کې. د کورونا په شکل کې د بیماری راغلی ده په ټوله دنیا باندې. نو په بعضو ملکونو کې جوماتونه بند دي، په بعضو ملکونو کې جوماتونو ته تلو باندې پابندي ده، په درسونو باندې پابندي ده، په اجتماعاتو باندې پابندي ده. نو د هغې ګوره دا مطلب نه دی چې په موږ باندې عبادت نشتی او د روژې د میاشتو بس حق شان به تېره کړو په خوبونو کې او په ګپ شپ کې او په خوراکونو کې. نه، که جومات بند دی نو کور کې به ته د الله سبحانه وتعالی هغه بندګي کې، تراویح به کې، تهجد به کې، تلاوتونه به کې، ذکر او اذکار به کې. که جومات ته تللی نه شي، درس د باندې بند دی، په انټرنیټ باندې به درس اوري، بیان به د علمای کرامو واوري. لازم نه چې ته به جومات ته ځې نو هله به ته لمونځ کوې او هله به ته الله یادې. صحیح ده، دا یو امتحان دی الله سبحانه وتعالی راوستی دی او د الله نه موږ دا سوال کوو چې الله دې په دې برکتي میاشت کې دا مصیبت او دا بیماری دی الله ختمه کړي. او بیا هم موږ به هغه نورو روجو کې چې موږ کم د رمضان سره عادت یو او په کومه طریقه باندې موږ د الله بندګي کوله په جوماتونو کې، هم په هغه طریقه باندې به په دې رمضان کې موږ کوو. خپل تراویح، خپل تهجد، خپل منځونه، د قرآن تلاوتونه، درسونه، دا به انشاءالله جاري ساتو او په دې میاشت کې به کوشش کوو چې الله سبحانه وتعالی راضي کړو. خصوصا دا کومه بیماری چې راغلې ده او دا کوم مصیبت او کومه وبا چې راغلې ده،
دا اوس زموږ سره ښکلي موقع دی چې موږ الله راضي کړو چې زموږ نه دا وبا او دا امتحان او دا مصیبت زموږ نه ختم کړي. نو زما ټولو قدرمنو وروڼو او خویندو ته دا نصیحت دی او ټولو کتونکو ته دا نصیحت دی چې دا موقع ضایع نه کوي. ډېر خپل خپلوان ډېر ملګري هغه موږ سره تېر شوي روجې کې وو او دې روجې کې د رمضان د میاشت راغله او هغوی د خاورو لاندې پراته دي. نو کیدی شي چې دا زمونږ د ژوند هم اخرنی رمضاني او دا اخرنی موقع چې الله موږ له راکړي به هېڅ پته نه لګي. نو دا رمضان خپل اخرنی رمضان وګڼئ. دا رمضان داسې وګڼئ چې بس دا اخرنی دی، بل مال الله موقع نه راکوي. نو بیا به ته په دې کې په ښه طریقې سره بندګي وکړي او دم داسې موږ ته څه پته دی چې را روان رمضان ته به بیا الله موږ له موقع راکوي او که نه، بلکې د دې موږ ته پته نشتي چې د دې رمضان هغه درېیمه حصه به موږ پوره کړو او که نه نیمه به پوره کړو او که نه اخر ته به ورسو او که نه، بلکې موږ ته دې هم پته نشته. پاتې نه ده چې یو سړی ده چې روان کال به بیا په بله روجه کې د الله عبادت وکړم او په هغې کې به بیا تلاوتونه وکړم او په هغې کې به درسونه وکړم او په هغې کې به اذکار ویم او په هغې کې به لمونځونه وکړم. موږ ته د دې پته نه لګي چې سبا به یو که نه به یو. نو دا رمضان خپل اخرنی رمضان وګڼئ. داسې سوچ وکړئ چې دا زموږ اخرنی رمضان دی او بیا الله موږ له بل رمضان نه راکړي، نو ته به پکې په ښه طریقې سره عبادت وکړي. ګوره یو روایت کې دا راځي وایي داسې لمونځ کوه لکه دا چې ستا اخرنی لمونځ وي او ته دنیا نه تلو غواړې. ولې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ویلي چې ته داسې لمونځ کوه لکه دا چې ستا اخرنی لمونځ وي؟ وجه دا دی چې کله ته دا سوچ وکړې چې دا زما اخرنی لمونځ دی، نو زه وایم چې دومره به ته دا لمونځ خوږ کړې او دا سجده به اوږده کړې او دا رکوع به اوږده کړې چې تپوس یې مه کوه، ځکه چې ته به وایې چې دا اخرنی لمونځ دی. اوس موږ د مازدیګر لمونځ وکړو، که چېرته دغه لمونځ زموږ اخرنی وګرځي، نو زه تاسو ټول نه تپوس کوم، څوک چې دا پروګرام ګوري اول د ځان نه او بیا تاسو نه، دا کوم لمونځ چې موږ وکړو که بالفرض دا زموږ اخرنی لمونځ وګرځي، نو آیا ته پرې خوشحاله یې چې دا ستا اخرنی لمونځ وګرځي؟ هر یو به دا جواب کوي چې نه زه پرې نه یم خوشحاله. نو چې نه یې خوشحاله، نو بیا ولې ته دا عبادت داسې کوې لکه چې تا ته بیا بله موقع میلاویږي؟ هر عبادت داسې کوه چې دا ستا اخرنی موقع الله تعالی در کړې وه او د دې نه بعد بیا الله تعالی دا موقع نه در کوي، نو ته به دا عبادت بیا په ښه طریقې سره کوې. د رمضان دا میاشت دا د برکتونو او د عبادتونو موسم دی او د تجارت میاشت ده، د الله سره د تجارت کولو میاشت ده. دا ګورې د سموسو او د پیکوړو او د روابزاو د دې شینو میاشت نه ده. موږ دې نه د خوراک څښاک میاشت جوړه کړې ده. بس دا هم غم دی چې څه چل به کوو او کور کې څه شتي د خوراک او که نه. د مسلمان غم دې سره دی، کور کې اوبه شتي او کجورې شتي او بس دا اهم شی دی چې اوبه شتي کجورې شتي روژې پې ماتېږي او پېشمنۍ پې په دغه باندې کېږي. اهم شی دا دی چې په دې میاشت کې د عبادت څه وکړو او څه یې ونه کړو. نو زموږ ټول غم د دسترخوان سره او د پیکوړو د سموسو سره او د خوراکونو سره او دې ته هم سوچ نه چې دا روژه به الله قبوله کړي که نه به یې قبوله کړي، بیا به الله موږ له موقع راکړي او که نه د دې موږ سره سوچ نه کوو. نو دا د تجارت میاشت د الله سره تجارتونه وکړي او د ټولو نه لوی تجارت د الله سره هغه دا دی چې په دې میاشت کې موږ قرآن کریم زده کوو. دا میاشت د قرآن کریم میاشت ده. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. رمضان میاشت الله وی هغه میاشت ده الذي انزل فيه القرآن چې په هغې کې نازل شوی دی قرآن. بلکې سبحان الله چې کله هم ستا ذهن کې د رمضان میاشت راشي نو قرآن به دې په ذهن کې راځي او چې قرآن دې په ذهن کې راشي د رمضان میاشت به ورسره په ذهن کې راځي. دواړه یو بل سره تړلی شوي خبرې. دا هغه میاشت ده چې په دې کې الله سبحانه وتعالی دا نور او دا رڼا دې دنیا ته رالیږلې وه. اولني آیتونه ابتدا د نزول قرآن هغه په دې مبارکه میاشت کې شوی دی. اقرأ باسم ربک الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. دا آیتونه الله سبحانه وتعالی په دې میاشت کې نازل کړي دي. بلکې دا فایده تاسو ته ذکر کوم. بعضو روایتونه دا خبره ثابته ده په صحیح سند سره چې آسماني کتابونه ټول الله د رمضان په میاشت کې نازل کړي دي. ټول آسماني کتابونه چې ټول، صرف قرآن نه، د قرآن نه علاوه چې کوم آسماني کتابونه دا هم الله په دې مبارکه میاشت کې نازل کړي. نو چې په دې میاشت کې دا کتاب نازل شوی دی نو موږ له پکار چې بیا په دې میاشت کې د دې قرآن سره یو ناشنا تعلق جوړ کړو، یو داسې تعلق جوړ کړو چې هغه د نورو میاشتو نه جدا وي. په دې کې د قرآن کریم تلاوت ډېر کوئ
د قرآن کریم تلاوت زده کوي. الله موږ له ښکلې موقع راکړې ده، موبایل دی، انټرنیټ دی، هر څه الله آسان کړي دي. د یو قاري تلاوت ډاونلوډ کې بیا روزانه یو مخ نیم مخ ته د هغې نه زده کوې، میاشت به ختمه شي، ستا د قرآن تلاوت به ټول برابر شي. دغه شان درسونو ته کښېنه، ترجمه یې زده کوه، تفسیر یې زده کوه. الحمدلله زمونږ حق پرستو علماو، دنیا علماو مکمل دورې د قرآن کریم شتي میلاویږي چې هغه تاسو پیدا کوي او محنت شروع کوي چې په دې میاشت کې د عهد وکړي او د لوز وکړي د الله سره چې په دې میاشت کې به زه د قرآن کریم دومره حصه یادومه او دومره به ترجمه کومه او دومره پیرې به ختمومه. الله سبحانه وتعالی به تا ته د هر څه آسان کړي. سلف صالحینو چې کله به د روجې د میاشت راله نو هغوی به د هر څه سیټ ته کړو، نور ټول عبادتونه به پرېښودو، کوم چې نور نفلي عبادتونه هغه به پرېښودو او قرآن به یې راواغستو. وی دا شهر القرآن دی. لکه امام مالک رحمه الله نه دا خبر نقل اگر که بعض علماء په سند باندې سنس کلام کوي، خو مشهور ده د هغه نه نقل او بعض نورو سلفونه چې کله به د رمضان میاشت راله نو هغوی به باقي د علم چې څومره کتابونه هغه ټول به بند کړو او هغه حلقې او هغه درسونه به بند کړو او د قرآن کریم درس به شروع کړو. وی دا د قرآن کریم میاشت ده. نو په دې میاشت کې د قرآن سره خپل تعلق تازه کوي. الحمدلله ثم الحمدلله هر قسمه وسایل مونږ ته آسان دي. که الله د مصیبت په مونږ راوستی دی او د وبا او د امتحان په مونږ راوستی دی او د هغې د لاسه په ډېرو ملکونو کې جوماتونه بند دي او په اجتماعګانو باندې پابندیانې لګېدلي دي، خو الحمدلله الله مونږ ته هغه لار په دې طریقې سره آسان کړې ده چې مونږ سره انټرنیټ دی، مونږ سره وسایل دي. دې ځینه زه درس کومه په زرګاو کسانو ته د دنیا ګوټ ګوټ ته رسي. تاسو په یو ځای کې ناستئ، زه په بل ځای کې ناست یم، بل ملګری بل ځای کې ناست دی. دا د الله هغه نعمتونه دي او د دې نعمتونو به الله ګوره زموږ نه تپوس هم کوي. که یو سړی دا وایي چې یاره جومات به نه او درس نه و او دوره نه وه او الله تعالی تپوس وکړي چې په نورو طریقو سره هم قرآن زده کېدی شو خو تا نه زده کو، نو په موږ باندې حجت هغه قایم دی او په قسمه قسم طریقې سره الله په موږ باندې حجت قایم کړی دی. هیڅ عذر موږ سره نشتی چې موږ د قیامت په ورځ الله ته ووایو چې الله دا وجه وه ځکه ما ستا کلام نه دی زده کړی، دا وجه وه ځکه ما ته قرآن نه دی یاد، دا وجه وه ځکه ما له قرآن ناظره نه راځي. یو عذر هم الله سبحانه وتعالی زمونږ نه قبلوي ځکه چې الله موږ ته هر څه آسان کړي دي او حجتونه یې قایم کړي دي. علما شتي موږ سره الحمدلله ښه حق پرست علما ښه زمونږ په ژبه کې د قرآن ترجمه به درته کوي، تفسیر به درته کوي، قاریان شتي چې تا ته د قرآن تلفظ برابر کړي، حلقې شتي، جوماتونه شتي، عمر شتي، مال شتي، روغ صحت شتي او د هغې باوجود هم ما ورته قرآن کې ترقي ونه کړو نو دا زمونږ دپاره مکمل تاوان دی. قرآن کریم سره تعلق په دې میاشت کې جوړول